بسم الله الرحمن الرحیم راسون پرونه کې دا ایډیټ مینو باندې کار کوو څه باندې کار کوو ایډیټ مینو نو ایډیټ مینو کې آسان کمانډ دا سګوري ډو دې ریپیټ دې همدارنګه کټ دې کاپی دې پیسټ سپیشل نه تاسو ډیر زیاتره ځم دې پورډ کې تاسو ویلي دي کنه نور ما تفصیل لغونور کو راځو دې پیسټ سپیشل باندې وکړو څه شو پیسټ سپیشل اصل کې موږ څه مقصد لپاره استعمال وګورئ تاسو مثال ورته راغلم او دې ورکه مثال سلیکل وکړل غواړي سه کمپیوټر بیسکس مې ولیکل صحیح ده او دلته مې معلومات په دې پاک باندې وکړل چې کلیر فارمیټ دا مثال دې برابر لګلې مې وکړل صحیح راو مې خانه او لیکل مې څنګه کاپی کړل څه مې کړل کاپی مې کړل چې کله مې هغه کاپی کړل ورته تاسو د کړو نه ترسمه पर एडिट मेन्यू की डांस कमांड वाले पेस्ट स्पेशल है पेस्ट और खादी तरीका आदि शक्ल की सर और चलते भी जाते हैं पेस्ट की पेस्ट के हुनर सस्ता ना कष्टा जरा ज़माने पेस्ट स्पेशल वाले कार को माँ पेस्ट स्पेशल तो पेस्ट स्पेशल वाले के डांस सुगले के गोरे देखिए मुख्तलिफ फॉर्मेट तकबूल से मुख्तलिफ फॉर्मेट के फाइल उसकी वाला पेस्ट की लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की तो वर्ड से तेरा वाले बस पेस्ट के गोरे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट से रोल अलते भी अंदर शक्ल तेरा वाले के तब याद अगर आप के रावले अंदर निश्चित का वाले तो अगर मैंने डाउट लेके اما اور ته بدای انتقال یې ته بدای تغیرات راوړي له وخت راځي او شي خبر روان دي د سوال کې تاسو کې پیسټ او ورډ ډاکومنټ ورته ویل شو کله تراشي دې ته په دې کې پیسټ سپیشل واخلي مثال دې په پکچر فارمیټ کې ها مثال ګورې دې کې دا پیسټ نه نه دا څنګه کار کوي کومه مثال ورډ ډاکومنټ موږ دا پیسټ وګڼه او موږ مثال په ورډ کې څه تغیرات راوړل نو اتوماتیکلی راځي خو شي خبر روان دي لپاره پیسټ کمانډ نه پرېږدي پکچر تراشي پکچر مثال د تصویر شکل کې تاسو پیسټ کوئ ورته تصویر شکل کې تراشي فکر مې د تصویر شکل کې راغلی تاسو ته کې تغیرات نشئ کولای چې هغه نه تصویر لپاره ځان پروګرام نه دي تاسو ماته راځوي وګورئ کته وایي چې مثال دې تراشي پیسټ سپیشل تراشي اریس ټیکسټ ډاکومنٹ مثال RTF فارمیټ نه دا غلا کوي ورډ ډاکومنٹ ورډ ډاکومنٹ نه ان شاء الله ورډ تاسو ورډ کې ستا کنه موږ اریس ډاکومنٹ واخلا په دې فارمیټ کې بس کې ورته کې څو آپشنز دي مینټین فونټ اینڈ فارمیټینګ مثال دا ټیکسټ کوم سټایل لیم نه هیڅ کوم فارمیټ دا مثال راشي او کله چې دا فارمیټ واړی او کته به فارمیټ نه واړی فارمیټ نه واړی فونټ سټایل نه واړی څه ډراټ ټو په کې اخلا منځ نه اوکې کې تاسو ورته څه مې دا اوکې کی تاسو کته شي 100% نمبر ورډ ډاکومنټ شکل باندې راوځي نو بده کوم تاسو غلط نشه راوځي په نظام کوی کی او که څه ټیکسټ راوړم او تکلیف کوم یو څه فکر کوم راغلی ورسې شو صحیح ده تاسو ټیکسټ راوړم او تاسو کلیک کوم یو ځل کله درنه راوځي شو دا شي نه کیږي استاد دا موږ ورې شو ورې صحیح شو دا دی ورډ ډاکومنټ کې ماته راغلی صحیح شو کنه څه سره شکل دی او شکل یې ماګه رقم دی ورته ورډ ډاکومنټ سټایل نمبر سره سمپل فارمیټ دی بل تاسو وګورئ دا ټیکسټ فارمیټ دی حالت دی تاسو دراوله سره چلته ویل نو څه دراوالي ادي حالت دی صحیح که تاسو پر ټیکسټ باندې کلیک کړئ راځره ولې ورته کلیک کوئ تاسو ټیکسټ راواخلئ او بس دا کلیک کړئ حالت دی لکه څنګه چې ګورډاګ کوي هغه شکل یې دی حالت دی ټیکسټ راوستل په څه کار سه څنګه تاسو ټیکسټ نه دراشي نو په دې کې ټول ټیکسټ خبرې دي یا مثلا د ټیکسټ باندې کلیک کوئ سپر راب جوړ کړئ مثلا پر راب لیکي اگر زه پر راب لیکم مساوي RAND کوس باندې نو کارونه تاسو موږ راځو زیات دلته کلیک کو F8 سره لیکل کوم مثال RAND کوس مثال درې پر راب راته لیکه انټر هذا برنامج لم نخشوي ده كي لم كي 100% په شری باندې دا اصل کې موږ سره دا نارمل څنګه مثال ګرځا کې لیکل کومه شکل کې موږ دلته راوس ټیکسټ راوس په شو ان شاء الله تاسو به راځي چې په سپیشل کې پکچر انهانس میگنیفایر دی باندې تاسو کلیک کوئ ګورئ دا بل سټایل دی تصویر شکل لګورئ تاسو نارمل تصویر حالت دی جو دا لیکل سره کار دی او سل کټ کول نه خبرې دي ښه څه مشوره به نشته من خان کنه ما فکر کوم نو مزه منو غاني وای ما خو سو کوم د ورځو بدل نه ښه ته ان شاء الله نو تر ما غالي وینډو خبرې ده
اور بس بل یو کمانډ ډیلیټ باندې تاسو مخکې پیږئ چې مثلا اگر تاسو آبجیکټ وی تاسو لیکل وی تاسو کولای شئ 100% هغه کیبورډ نه ډیلیټ کړئ تاسو یې زره ډیلیټ کړئ پوه شئ تاسو فرض ډیر څه نه لګا نه ان شاء الله تاسو راشي غواړئ دا موږ څنګه پرې خپل باندې تاسو ته پیږئ ټو ریپیټ کارته د منیجر یې څه کار کوي انتو منیجر باندې کلیک سم تاسو مو مثال سم کټ کړی یا کبه کړی ټول شخص نه درازي ګره مخکنی ټول شغلنا د حس چې پراته ده ها او چې بس نه استفاده کولای شي او دا ځنه ډیسکارډ کما اوکې کینسل نو back here صحیح ته چې تراشه یې تاسو ځای نیولې و اډیټ تراشه دا ورسته راځي ښا دا آپشن وکړم راکې فکر کوم سم راشي اور بس یو بل آپشن زه ډوپلیکیټ باندې تاسو مخکې پیږئ چې مثال یو سره تاسو ډوپلیکیټ واسه مثلا ډوپلیکیټ دا وی لکه موږ یو شی بل دې سره څنګه وکړو او دې هم تاسو دا هم ورکو او وایي چې مثال دا ډوپلیکیټ واسه لکه دې یو بل کاپی هم راشي کنه دې تراشه ډوپلیکیټ باندې واسه سره کلیک کړه او څنګه کلیک ګورئ چې ما سره ډوپلیکیټ راغلی فکر باندې د سویل شو ډوپلیکیټ یا کنټرول ډی پریس کوم مشکل نشته ها کنټرول ډی ورسمه مزه کوي سره خبر راځي ترتیب سره ولا راځي فکر باندې مطلب تاسو راشه په اوبجیکټ وکلیک کی او دا به یو اوبجیکټ کې مثال یو دایریکشن مربعي شکل سره دا رنګ ورکړه او آوټلاین به ختم کړه کنټرول ډی پریس کا د ډوپلیکیټ وراشي یو مناسب ځای کې سره برابر کیږي د سره او کنټرول ډی پریس کا ټول نظر راځي صحیح صحیح د کاپی او ډوپلیکیټ فرق ستاسو کاپی دا سوي چې کاپی واخلې نه صفر پنه نشته فرق څه کاپی هم نه کار کوي سره سنهاو پرتی دي ډوپلیکیټ هم نه کار دی صرف د شارټکټ کې بعد کنټرول سی کنټرول د ډوپلیکیټ نه استفاده کوي صحیح په کنټرول کې ولا سوي کوم یو څه کاپی واخلو کنه مثال څه د اوبجیکټ نه کاپی اخلم غوړه کنټرول سی او کنټرول وی خو ما سیم په هغه ځای باندې ماده بیسټ کوي فکر دی نه اوبه څنګه یو ځای نه ورځي د خپل او راځي ډوپلیکیټ دا فائدې چې د ترتیب سره راځي ګره څه مخ پر ترتیب سره راځي که زه اوس د کاپی واخلم او مثال بیا پیسټ کوم بیا په هغه ځای باندې پیسټ شو فکر دی مطلب زه را مې راوړم برابر راوړم څه کار دی نه برابر کوم ځینې حالات کې موږ بیا کاپی سره او ځینې حالات کې به موږ ډوپلیکیټ نه کار اخلو نور پیسې د کلون داس د ویني چې د کلون او ډوپلیکیټ ترمنځ فرق دی ها کلون څه کار کوي ګورې اساسي بلته راځم ډېر یو شی راغلا مثال بالکل دا شی ته ما سره سي او دې ته مثال ما داخله اندار ورکړ مثال دا ورکې چې کوم لاس په ذهن کې خاري یا ما راوخلې کله چې کلون واخلا ما ډوپلیکیټ خدا و چې موږ به یو شی په ډوپلیکیټ واخستل کنه ډوپلیکیټ ګوره دې موږ بیا ډوپلیکیټ راځي فکر مو کنه اذا نو زه بیا ډوپلیکیټ اکسیشن کوم څه کنټرول ډی سم ځا ډوپلیکیټ راځي او په کلون کې بلاس نشته ها کلون کې دا خبرې نشته دنه برابر شو ډیټا برابر پر کلون باندې وګورئ که څنګه چې په کلون باندې کلیک کی دا مثال برابر شو کمرا واسه او زه وایم بیا کلون واخلم کنه ډیټا برابر شو کلون به کار کوي بس کته بیا اخلي دا راشه په اول یو شی باندې کلیک کی دا کلون اخلي فکر مې ګورئ مثال بیا راځم ډیټا پر کلون باندې کلیک کلون نه کار نه کوي دا ور شی د بل سره شي او کلون باندې وکړئ یا سره الترا شي edit and in clone you can see اوس څنګه ډیر شکل مې وسره باندې دا ورشه نه څه به شي دی خو شکل خمدار دی نو پته نشي وړي بس نو بیا کله چې ما تک لانا چې په دې انتخاب کې بینه نه کیږي دا به ډوپلیکیټ واخلم مشکل نشته موږ کلون کې موږ دا وایو کنه چې دې مقصد باندې ځان کوي ګوره کول کې بل فائدې وي چې موږ مثال ترنګ ورکو کوم چې تور ټول اخلي ګوره فکر باندې او ډوپلیکیټ کې دام نشته یا کوم فکر تاسو کله دا ډوپلیکیټ راځي دا راځي ورکوم نو ګوره ورکولې شو باندې بل تا بدل ورکوم ورې کن سی دې څنګه دې را ورکوم پښې مې خان د سویلش ته کلون ورته ویل شو کلون ډوپلیکیټ ورمس ورشتا نو خو ان شاء الله بل یو ټول سره سره کاپی پراپرټیز په ماته ویل شو ته ویل شو کاپی پراپرټیز نو ناس کار کې ګورې یا ساتي مثال د مونږ یو شیپ جوړ کړو کدا ما سره یو ډیزاین وی یو شکل و جوړ کوم چې هر ډول وی تاسو وایي دا د وزدار ورکه مګنه او یو وزل تراشه فارمیټ تا کولې ډیزاین ورته ورکه مګنه فیل کلر ته موږ تاسو فیل کلر ویلې او کنه ویلې فیل کلر کوم ځای کې دا وسنه سره ګډوډ شو نه موږ ته
دا فیلډ دی اوکې شیټ ها انټراکټیو فیلډ پکې شته ځینې اپشن بیا کوم هیته ختم کړي دي کنه څه به وګورم دلته راشي ځینې اپشن باندې کې نشته ها سره زما مثال دغه ټول څه ډیزاین ورکوم مثال آوټلاین ماته ورکوم او آوټلاین د مثال لایک داسې غاټم کو فکر مله دا سه سټایل مې جوړ کړو زه غواړم کنه مثال دی یو سمپل مثال زه کنه روغ خپل د ورسره کار کوم نو سماته یو رفر وای کنه چې د کوم ډیزاین دی فارمټ دی د تمراو فکر مله کوم خدای کار باندې شو کولای بیا رنگ ورکو بیا تر اوسه آوټلاین وته لټو بیا مثال نور تاسو پر اپلای کړی نو هغه څه کار دی کار سه دا ورا شو پراپرټی کام پراپرټی سلام باندې کلیک کی او دا ټول چې ما کو نو آن کې ځان سره فیل آوټلاین هر څه کولم ان اوس به راځي به کلیک کی یعنی ورکس معلومات راځي لکه صفای دی ورته بل څه لیکلي دی اکثر نه خې موږ پام چې کړی ها څه خبره لکه پرده چې بل وایي نه یو کلاس کې یو کلاس فارمټ پینټ فارمټ نو هغه څنګه کار کوي پدې کې یو څو اپشن دشتا دا تاسو کوم کې لږه باندې میسج راکړل نه کله تر راشي ډیټ کې تاسو هغه دې میسج باندې څنګه تاسو یوازې فیل خلای کنه فیل نو فیل کې ولای چې یوازې دا فیل راځي کله آوټلاین واخلې آوټلاین ته راځي you can click in here عمره ده آوټلاین راځي پدې کې دا خبره شته چې دا فارمټ پینټ کې په ورډ کې به تاسو نو کنه په ورډ کې به څومره څه ډیزاین چې لایک کړو ټول به راکاپي کړو پدې کې دا خپل چوایس دی کوم ځای نه کاپي اخلي فارمټ اخلي ډیزاین So the cross you command like your text لیکلو دا درې کمانډ سره ته چیکنه کې لیکل دا یو کې چې لیکلو دا یو په نسبت ټیکست پراپرټي بالکل ټیکست باندې کوم ډیزاین پښنه نه غلط 100% صحیح لیکلو باندې څه په لګا راوي ښه دا ګورم چې په خپل خیر کې څنګه نه مې ښه کنه چې په هم باید دې نه وي هلته یو بل کمانډ دی داسې نه تاسو وګورئ تر ازمه دې ته بالکل ورته ورکم ایډیټ تراشي تاسو ایډیټ کې تاسو وګورئ ریپیټ اینڈ سټاپ اینڈ ریپیټ سټاپ اینڈ ریپیټ څه کوي ګورئ دې باندې تاسو کلیک کړئ کې وګورئ ډیسټنس یو هورزونټل خبره ده بل ورټیکل خبره ده صحیح هورزونټل لور کې ده او ورټیکل اپسټ ورپیژنې کنه مسافه ورکول سمجھ کر راشم بالکل ورٹیکل سپیس نه زه خو دې نه ده کله زه اپلای کوم نشم کړم فکر مې ورټیکل سپیس مې 0.5 ډیسټنس ده مسافت ما انسره اگر تاسو دا هورزونټل وګورئ هورزونټل سپیس کوم راځي او سمره 0.5 ده دا عادي حالت ده تاسو خپل په دې تغیر راوستئ شي شو مثال بالکل horizontal distance ورکه مثال بالکل 1 انچ او مزید ورکه خیر او vertical distance ورکه مثال 0.5 صحیح شو and then apply سودانه کې پیانه وړي سودانه ورکه ما مثال 15 دانه بس apply کې همغه ده تاسو د سره مرکز horizontal vertical opposite ده سره سره سوالي كده شو بنزيد انا شو كمان انت رسمنا ودا vertical ودا زاتو مثال فايل كل دوا ميزاني كده انا تراك اوكي كده من ده vertical distance سبن دور شو اصل ودا شو فكره مني تو vertical ده شو صح هذا كده يوازي repetitions ده كده سمرا object ده سبكاري اما ما طريقه سره ده object درکوي خامخاله کومه به دې نه ساتي چې موږ ډوپلیکیټ باندې ډوپلیکیټ وایو پنه قسم د راځي کارای صحیح شو مشوره به نشته بل select نه select آسان خبره ده تاسو یو څه انتخاب وایي select object select text select line select not select object دا کار کې کوم مثال object راولي دا object د مثال بنا دا object نه موږ دلته تراش کنه د select object انتخاب کوو ثم object تاسو په صفحه کې وجود بدل انتخاب کی صحیح انتخاب کې که تاسو به تراشي او ډیټا تاسو واخلئ select او select text که تاسو کوم لیکل کړی کنه مثلا څه text تاسو لیکلی دي ا text باندې انتخاب دا کله کوم لیکل ما کړی دي او د زرار نه مړی او سره سم ایډیټ چې ما سره په صفحه کې څومره لیکل وي ټول لیکل انتخاب کا او text مارک کړه څه باندې کنه خپل انتخاب ولای شي تاسو کار نه
بل ګریډ لاینز ته ګریډ لاین تاسو دوی د ګریډ لاین ورته ویل شو خط کش سره ګریډ لاین لازم تاسو راهنمایي کوي کوم ترتیب سره به کار کولای شو لیکل کولای شو ترتیب سره موږ زیات استعمالو اوس به تاسو ویني اوس کوم نفر وایي دا ټول ختم کړي نه یو نش ختمول اس بي باندې بکلیک کوي او ریلیټ کې ورنه پرس کوي دا ډېر سخت کار دی او کله ډېر راشي چې تاسو اخلي چې کمانډ نه سو دی شو ګریډ لاینز ټول ختم انتخاب کړئ لیټ صحیح شو دا صحیح لاندې بل آپشن صحیح نوټس اصل کې موږ کوم مثال لزنه وو دا شکل دوی بدل مثال دا او بیا په دې سره تراشه او سره کې دا نوٹ باندې کلیک کوو نو دا کار نه کوي سره ورو دې آپشن تراشه او رائټ کلیک and then convert to curve and edit go to select not the point تاسو کوم نه نوٹ ورته ویل شو صحیح ده پروجیکټ کې چې کوم ډیزاین نه بجلو ورسره تاسو په دا ولګي نو اکی دا غاسه کې نوٹ ډیزاین امپورټنت دا به تاسو ورته یو کار کوو ورسره همغه کله انتخابونه طریقې سره انتخابونه چې طریقې سره انتخابونه شو دراشم سم نوٹ ما سره یو ټرین انتخاب سره نوٹ امید بس سبه کې انټ کوي مرحبا فایند ان تاسو ولیکنه پیدا کولای شئ ټیکست پیدا کولای شئ ویریبلز کولای شئ بل څه باندې وښوي بس دوی کار څه مثال کوم اپشنز تاسو مې له خاصه نشته په ورډ کې سفر نشته